الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا د سوالات و جواباتو شپاړسم نشست هغه شروع کو او کوشش به دا کوو چې د زیات نه زیات سوالونه یا پوښتنې کمې چې وروڼو او خویندو کړي دي چې د هغې جوابات ورکړو او الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي د حق د بیانولو او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور تپوس کوي چې زما ترور زما رضایي مور ده، یعنی ما د هغې پیس کلي او اوس زما کشر ورور د هغه ترور د لور سره واده کول غواړي، نو واده ورسره کولی شي او که نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی، بار بار موږ دا خبره بیانه کړې ده چې د رضاعت په مسله کې کم حرمت چې ثابتېږي هغه داسې چې کم ماشوم د کمې ښځې پی وسکل نو د دغې ماشوم په بچو باندې او په دغه ماشوم باندې دا ښځه حرامه شو او دغه شان د هغې بچي د هغې سره چې کوم بیا تعلق ساتي، خو صرف په دغه ماشوم کوم چې پیس کړي او بیا د هغه په بچو، یعنی کوم چې د هغه نه پیدا کېږي دا حرمت هغوی ته مه وړي. لکه اوس یو ماشوم پی وسکل 15 پیرې او 2 کالو کې دننه، یعنی ماشوم عمر 2 کاله کې دننه دی، د پی وسکل 15 پیرې، نو دا زنانه په ده باندې حرام شو، د ده په بچو باندې حرام شو، نو د ده مور ده او د ده د بچو نیا شوه، خو د ده وروڼه او خویندې د هغوی د دې سره تعلق نشته، د هغوی دپاره صرف ترور ده او د ترور د لور سره واده کول دا جایز دي. نو دا کوم ورور چې تپوس کوي د ده کشر ورور ترور د لور سره واده کول غواړي نو واده کولی شي، په دې کې څه حرج نشته، والله اعلم. او دا اسانه مسله ده، یاد یې ساتئ، د دې سره به ستاسو ډېرې مسلې حل کېږي چې هغه د رضاعت سره تعلق ساتي. چې کوم ماشوم پی وسکل نو په ده باندې د هغه کور خلک حرامېږي، صرف په دې هلک یا په دې جنۍ باندې، او باقي چې د دې هلک یا د دې جنۍ کوم وروڼه دي یا خویندې دي هغوی ته دا خبره نه اوړي.